السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن د شنبې ورځ ده او زموږ موضوع د میړه او میرمنې مشترک ژوند دی. عنوان مو دی د څنګه خپل واده خپل آرامش وګرځو. عموما چې موږ واده کوو جنګونه ډېر راځي او یا هم په اولو شپو کې موږ یو بل نسو درک کولی. نو دا چې په شرط د دې دی چې څنګه یو بل درک کړو یا څنګه آرامش ته ورسېږو. اوله موضوع ده وای د آرامش لپاره تنها خاص وخت ته مه ګورئ چې مثلا ته ووایې صبر وکړه دا کار وسي بیا به زه داسې ژوند شروع کوم. نه د هماغه لحظې ته شروع کوئ. وای نن د هغه لحظه یا وخت دی. فعلي حالت د آرامۍ دی، د صحت. کله چې تاسو خپل صحت ته توجه کوئ، مثلا پر وخت اوبه څښئ، پر وخت خپله غذا خورئ، که دوا لرئ دوا خورئ، که سپورټ کوئ سپورټ وکئ او ځان ته رسیدګي واوسېږي، نه دغې تاسو ته آرامش راځي. مثلا ښځې دي کله چې دوی میک اپ کوي، آرایش کوي، دوی خپل پر ځان باندې د باور روحیه کوي کېږي. زه خپله تقریبا داسې یوه نیمه میاشت 2 میاشتې کېږي ما آرایش نه دی کړی. علت یې دا دی چې آرایش مواد چې دي میک اپ زما د مخ تنفسي سورې بندوي او بیا زما دماغ ته اکسیجن نه ځي. نو د دې لپاره ما د حل لار وایستل او ما ځان ته طبیعي آرایش مواد راوغوښتل څو زه ځان جوړ کړم او زه هغه ښځې چې کوم آرامش ته د آرایش په توسط رسېږي هغه ته موږ ځان ورسو. نو داسې باید هره ښځه دا په یاد ولري چې خپل میک اپ دوی باید روزانه وکړي، ځکه چې دا د ښځې وجود ته یو ډول آرامش راولي لکه دوا چې خوري. او نارینه هم همدا رقم چې نارینه بیا د آرایش دپاره کولی سي عطر استعمال کړي یا هم ځان فرش وساتي. دوامه ده و استراحت. موږ حیوانان چې دي کله چې یو حیوان زخمي سي هغه استراحت کوي، بیا نه ډوډۍ خوري حتی نه اوبه څښي، ولاړ سي یو 2-3 ورځې دی استراحت کوي. نو چې حیوانان لا په استراحت پوهېږي، موږ انسانان باید په دې پوه سو چې استراحت زموږ د وجود دپاره ډېر ګټور دی. بعض وخت چې نوي ودونه کېږي عموما د 2 نفره یو بل نه سره پېژني. 2 ناولده انسانان یو اتاق ته راځي یا یو کور ته راځي، یو په یو رقم محیط کې لوی سوی دی، بل په بل رقم محیط کې لوی سوی دی. حتی که هغه روانشناسان هم واوسېږي، ډاکټران ولري، بیا هم نسي کولی یو بل درک کړي. خو د دغه درک ته د رسېدلو دپاره استراحت هم یو ډېر ښه اپشن دی چې دوی استراحت څخه مثلا که کله چې خپل د ژوند ملګري ته غوسه راځي کوشش وکړه ته استراحت وکړې او د استراحت وروسته د هغه موضوع اړوند فکر وکړې. البته دا خبره ډېر و نورماله انسانانو ته راجع ده، ځکه چې بعضې کسان لکه زه چې بایپولر لرم، موږ په هماغه لحظه هر څه چې زموږ ذهن ته راسي موږ یې وایو. که موږ دا کار ونه کړو او ونه وایو نو بیا زموږ هغه صحیح حالت پر موږ حمله راولي، زموږ حالت خرابېږي. نو د حملې د مخنیوي دپاره موږ عموما په هماغه لحظه اکشن کوو. خو نورمال انسانانو ته دا په کار نه ده، هغه باید اول استراحت وکړي او بیا وروسته خپله مشکل ته ژوند د ملګري سره حل کړي. نو چې حیوانانو ته استراحت باندې خپل درد حلوي، موږ انسانان هم باید د استراحت څخه ګټه واخلو. بعض وختونه ما داسې الکوان لیدلي چې بخښئ چې مثال د الکوان وایم، واده وکړي د معاینې سره مشکل لري. یو ښځه هر وخت نسي کېدلی چې دوی ته د جنسي رابطې دپاره حاضره واوسېږي او عموما دا زموږ نوي ځوانان دا مشکل لري د مېرمنو سره، ولې زما په خوښه ژوند نه کوي یا دوی فلمو ته ګوري یا ډرامو ته ګوري، د هغوی ژوند بېله د مېرمنې څخه غواړي او دی بیا دا نه وایي چې د ډرامې نجلۍ په حقیقت کې څه رقم یو ژوند لري. د ده مېرمن د ده په کور کې د 20 نفرو کار کوي، 20 نفر د ډوډۍ ورپخوي، ستړي دی بیا هم هغه توقع ځینې لري لکه د ډرامې نجلۍ چې لري. مثلا که د ډرامې نجونې اول د خلکو سره په کور کې دوندې نه ناستې، بیا که ناستې هم یې مسؤلیت یې دوندې نه وي لکه څه رقم چې ستا د مېرمنې دی. نو باید دا توقعات ځوانان نیونه کړي. بعض وخت ما ته بعضې نجونې ووایي زما میړه معاینه کوي. کله چې زه د میړه سره خبرې وکړم وروره ولې معاینه کوې، دا ما خوشحاله نسي ساتلی. نو بېرته د دوی څه دا سوال کېږي چې آیا ته دا خوشحاله ساتلی یې ته دې هغه هیلې و د دې کوم توقعات چې هغه یې برابر کړي دي که دوی دا ته نه ګوري، فقط په دې خاطر چې دی نارینه دی، دی کوشش کوي چې هر څه وایي باید زما دا مکمل وي او دا توقع د ښځو څخه کول واقعا د بې عقلۍ هغه لوړترین اوج دی. دا انسانان بالغ نه وي. بل شفا ده، وایي په هر شي کې خپل شفا ولټوئ.
تنهایی داسې یو لوکسه شفا ده. کله چې تاسو ته غوسه راځي کوشش کوئ یو څو مرد ځان تنها کړئ. تنها چې اوسېږئ په تنهایی کې خپل د ځان سره فکر کول، د ځان سره اوسېدل دا بهترینه دوا ده. خو دا کار بیا مریضان نشي کولی. مثلا زه نسم کولی په تنهایی کې ډېر عمر تېر کړم. بعضې وخت مطالعې په جریان کې کولی سم، لیکن ډېر عمر په تنهایی کې نسم تېرولی. زه داسې یو حالت ته رسېږم چې زه خپل دښمن هم بیا بېرته غواړم، یعنې څه لکه یو کوچنی. زموږ طبیعت د کوچنیانو لپاره کامي، لیکن نورماله انسانان خپل هغه د واده ژوند په تنهایی باندې هم کولی شي مثبت لوري ورکړي. مثلا که تاسو د مشکل سره مخ کېږئ کوشش وکړئ تنها کښېنئ، هغه ته د حل لار ولټوئ مخکې له دې چې جنګ وکړئ، مخکې له دې چې عکس العمل اجرا کړئ. څلورم موضوع ده د تنفس خبرداری. تنفس زموږ داسې یو ملګری دی، زما وبخښئ ساه ډېره بندېږي. تنفس زموږ داسې یو ملګری دی چې ټول عمر زموږ سره راسره دی، زموږ سره کومک کوي، دماغ ته اکسیجن بیایي، بدن ته یې بیایي، بېرته زموږ د بدن څخه دغه هوا باسي. دا چیش دی ډېر یو ښه دوست دی. که تاسو غټه غټه ساه وکاږئ، مثلا د پزې څخه ساه واخلئ، د خولې څخه یې وباسئ، دا هغه څه دي چې تاسو په دې سره کولی شئ خپل دماغ ته ښه اکسیجن ورولئ، په بدن کې ښه اکسیجن تقسیم کړئ، نو ستاسو حالت به هم سم وي. بعض وخت چې د هلکانو نجونې واده سره کوي، دوی فکر کوي چې دا زما میړه ډاکټر دی یا زما خانمه ډاکټره ده یا جادوګر دی. د جادوګر توقع هم ځینې لري، د ډاکټر دا هم د یو سرمایه‌دار دا هم د هر شي توقع ځینې لري چې هغه نه ډاکټر دی نه هغه ستا ژوند ملګری دی. هغه شیانو چې ته ضرورت لري، مثلا خپل ځان ته آرامش ورکول، استراحت ورکول، شفا په تنهایی کې لټول، خپل تنفس ته توجه کول، دا شیانو ته باید ته توجه وکړې. ستا خاوند نه راځي چې ستا جزئي مشکلات در حل کړي، یا ستا مېرمن. دغو ته باید ته خپله کوشش وکړې او خپل ځان ته شخصي ژوند ولرې، شخصي اوقات ولرې. پنځمه موضوع د شعر او لوستل. په اوس کې واوسېږه، بېرته اوس ته راځه، یعنې خپل د ژوند د ملګري سره واوسېږه، بېرته هغه ته راځه. لیکن ته کولی شې په دا مابینځ کې شعر هم ووایه، کتابونه هم ووایه. کتابونه ستا ذهن غني کوي، ستا ذهن در مکمل کوي. که تاسو دغه 5 شیان عملي کړئ خپل په ژوند کې، یعنې په آرامش پسې وګرځېږئ، استراحت وکړئ، خپله شفا په چیش کې ولټوئ، په تنهایی کې خپل تنفس ته توجه وکړئ او خپل شعر ولوستل، کتابونه او دا شیانو ته توجه وکړئ، یعنې خپل ځان ته یو شخصي تقسیمات ولري. بیا تاسو کولی شئ چې مشترک ژوند هم ترڅنګ یې مخته یوسئ. او که تاسو دا کارونه نه کوله او بیا مو هم آرامش، خوشحالي او خندا د مشترک ژوند څخه غوښتل یا د خسرګنۍ څخه، هغه هېڅ وخت تاسو نشئ ترې کولی. دغه 5 ټکي وه چې تاسو باید د خپل ځان د آرامش لپاره عملي کړئ. نو د نن لپاره مو په مخه شه، سبا یکشنبې ده، بیا به سبا د ښوونکو درملنه ووایو.